ګرانو دوستانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامو په تن وي. په دې ویډیو کې موږ راځو او تاسو ته د ډاکټر صاحب نجیب یو ویډیو الله دې هغه وبخي یو ویډیو چې هغه د حکمتیار باره کې څه نظر ورکړی و هغه ویډیو درته وړاندې کوو. زمونږ دا چینل دی تاسو یې په سکرین باندې وینئ دا در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې در سره لایک کړئ او ویډیوګانې وګورئ ځان سره. راځو د ډاکټر نجیب صاحب ویډیو ته چې هغه د حکمتیار باره کې څه ویل. ګرانو دوستانو که موږ دې ویډیو ته وګورو څه خبرې چې ډاکټر صاحب نجیب د حکمتیار باره کې کړي هغه ټول رښتیا دی. حکمتیار بالکل یو د پاکستان یو جاسوس دی او ټول عمر اوس هم دی او ټول عمر د جاسوسي به کوي. تاسو دا ویډیو ځان سره ښه په دقیق وګورئ ځان سره شیر هم کوئ او خوښ هم کوئ او بیا قضاوت وکړئ چې آیا حکمتیار د افغانستان لپاره واقعا یو وطن دوست شخص دی که یو جاسوس. هغه یو لوی ډېره بښنه غواړم مګر نقل به درته وکړم د پښتو مرکه ده که نه صاحب یوه ښځه ده پلار به سوې ده او زوی نه کیږي سختي ده دا سپین سرې ښځې ورته راټولې کړې چې څه وکړو ویلې چې صاحب یوه کمپله ممپله پرې واچوئ نو کمپله دلته نه وه صاحب دوی لاړل او بل کور ته بل سپین سرې ښځې ویلې چې هلته یو پرتوګ پروت دی د ده د مېړه دی هغه پرې ور واچوئ تر هغه چې ګرم شي دی ویل چې نه نه مې راوړئ مې راوړئ د هغې له لاسه خو زه داسې سوې یم ولې شي د پروته اوس تر هغه ما ته تاسې ووایئ چې ګلبدین د ما له لاسه داسې سوی دی که د دې تنیز لاسه داسې سوی یم که اوس دی ورغلی نو په هغه باندې به بیا تر والا دی ګلبدین به بیا حوصله وکړي تاسې به یې وګورئ چې څه پکې دي. ګرانو دوستان تاسو د ویډیو کې وکتل چې ډاکټر صاحب نجیب د ګلبدین باره کې دا خبره ډېر په واضح ډول وکړه چې هغه بالکل یو جاسوس دی او جاسوس په ویډیو در سره لایک کړئ او د دوستانو سره یې شریکه کړئ.